السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای د وږي چې ټول ښه او جوړ اوسي ختمن اوسي د قدر وړ لیدونکو په نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع چې ده فیچر فور 15 زمونه ده په نننۍ ویډیو کې به انشاءالله د فیچر فور 15 زمونې په بشپړ مقصد او هدف باندې تاسو پوهی کوو چې همدا زمونه چې د کوم هدف او د کوم مقصد لپاره په انګلیسي ژبه کې استعمالیږي په کومو وختونو کې د خبرو په جریان کې یا مثال فوادي ټیکسټ جملو کې له همدې څخه استفاده کولی شو نو له همدې څخه علاوه به انشاءالله په همدې کې هیلپینګ ورب سټرکچر منفي سوالیه مثبت جملې په همدې باندې هم په تفصیل سره پوه شئ ښه نو تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ او د سکیپ هڅه مه کوئ نو اوس فراشو مثال د همدې ویډیو په فایل کې لومړی د همدې زمونې بشپړ پیژندګلوي او بشپړ هدف ته لومړی د همدې تعریف ګورو فیچر فور 15 لومړی خو د همدې معنا چې د راتلونکي بشپړه یا مکمله زمونه Feature 415 is used to show an action which will have been completed before some specific time or before another in the future. د سیاهی دا زمونه هغه عمل ښایي چې په راتلونکي کې د یوه بل عمل څخه مخکې کمپلیټ شوی وي سار ته رسېدلی وي دا ډول یو کار دا ډول یو عمل ښایي که په ساده ډول ووایم چې په راتلونکي وخت کې مخکې له دې چې یو بل کار فایل شي یو بل کار واقع شي یو کار سار ته رسېدلی وي لکه لاندې سو دا مثال زه به ښوونځي ته رسېدلی وم کله چې ته مثال ښوونځي ته رادرومې تا نه به مخته زه رسېدلی وم ښوونځي ته همداسې بل کار همداسې بل چې په آینده کې کمپلیټ شوی وي د یوه ټاکلي وخت څخه مثال یا د یو بل کوم عمل څخه ښه داسې هم ویلی شئ چې زه به مثال د 8 بجې څخه مخته ښوونځي ته رسېدلی وم دلته وخت هم ذکر شوی دی که یو عمل هم ذکر شي چې مثال یا ته رادرومې زه به رسېدلی یم یا د 8 بجو څخه مخکې یا د 7 بجو څخه مخکې همداسې هم داسې ویلی شئ ښه پښتو معنا مې هم راخیستې ده تعریف تاسو ورسره نوټ کړئ کتابچه قلم راخلی هر کله چې ویډیو ګورئ څو سیکنډه یا یوه دقیقه یې سټاپ کوئ نه وروسته یې بیا پلی کوئ ښه چې دا کله اخلی د نوټ اوس فراشو په همدې کې هیلپینګ ورک ته انشاءالله که په مقصد یې سم پوه شوي نه وئ په جملو کې په سټرکچرو کې نه هم ستاسو سار په خلاصیږي څه به پاتې کیږي نه ښه نو په دې زمونه کې هیلپینګ ورب چې دا ویل او هاو هم وښیو هاو کټ مټ په دې زمونه کې هم دا ډول استعمالیږي د بي په ځای لکه په فیچر کنټینیوس ټینس کې موږ تاسو بي په هغه خپل ځای پر ایښې وه هیلپینګ ورب موږ تاسو په نورو زمونو کې په سوالیه کې یا مثال سوالیه منفي کې مخته سرته کوو نو دلته هاو په خپل ځای پاتې کیږي خو فقط ویل مخته سرته کیږي په سوالیه او مثبت جملې کې یا منفي سوالیه جملو کې خو دواړه استعمالیږي په هره جمله کې باید دواړه موجود وي اوس مو پوهی کوم چې په کومو ځایونو کې که تاسو نورې زمونې په تفصیل سره کتلي وي انشاءالله کومه ستونزه په هیلپینګ ورب برخو کې نه وي د استعمال په ځایونو کې ښه تاسو ګورئ دلته همدا یو ویل او هاو چې د ټولو سبجکټونو لپاره همدا استعمالیږي نه هاو مثال لکه سینګولر دپاره موږ په نورو زمانو کې په پریزنټ پاور 15 کې موږ به مثال هاز استعمالوو سینګولر لپاره پلورل لپاره هاو دلته کوم تغییر نه کې ټولو لپاره همدا یو هاو استعمالیږي ښه اوس فراشو همدې څخه وروسته دا خو د هیلپینګ ورب برخه وه همدا استعمال و د سبجکټونو لپاره چې تاسو ته مو واضح کړل اوس په مثبتو سټرکچرو مثبتو جملې برخه ته راشو نو انشاءالله ستاسو به نوره هم سم سر په خلاص شي دلته تاسو وګورئ سټرکچر په همدې ډول دی سبجیکټ دی اول بیا پسې ویل استعمالیږي هاو دی یوه دریم حالت دی کمپلیمنټ دی هره پرفیکټ زمانه چې دو تاسو ته ما نورو ویډیوګانو کې هم ویلي وي که پریزنټ پرفیکټ ټینس تو که پاست پرفیکټ تو که فیچر پرفیکټ ټینس تو په دې کې د ورب ترډ فارم یا دریم حالت استعمالیږي که جمله مثبت وي که منفي وي که سوالیه وي که هم منفي سوالیه ښه اوس سره درومو د همدې سټرکچر مطابق جمله استعمالوو تاسو دلته وګورئ I will have built the house by next year ښه اوس به د همدې معنی ته راشو چې مثال همدې جملې معنا څه شوه معنا یې په همدې ډول ده چې ما به تر راتلونکي کال پورې
کور جوړ کړی وي. موږ تاسو په تعریف کې هم ووې چې دا داسې یو عمل ښایي چې په آینده کې کوم کار کمپلیټ شوی وي د یو بل عمل څخه مخکې یا د کوم وخت څخه مخکې ټاکلي وخت څخه. دلته د وخت وټاکل شوی راتلونکی کال یې څخه مخکې د کار به کمپلیټ شوی وي. له همدې څخه وروسته اوس راګرځو دوهم اګزامپل ته. تاسو دا هم وګورئ. He will have drunk the water before you bring tea. ده به اوبه څښلې وي مخکې له هغه چې تاسو چای راوړئ. ګورئ ده به اوبه څښلې وي، یعنې اوبه مثال د کار به سر ته رسېدلی وي کله چې تاسو چای راوړئ. د یو بل کار نه مخکې به په آینده کې د یو کار سر ته رسېدلی وي. نو خدای دې وکړي چې سهار مو په خلاص شوی وي، کومه ستونزه مشکل نه وي. په تعریف کې مو هم رڼا پوچوله، په همدې ځای کې مو هم سر خلاص شوی وي. د جملې ته په کتو منفي جملې ته هم راګرځو، سوالیه ته هم پاکه منوره سر هم په خلاصېږي. انشاءالله کومه ستونزه به نه پاتې کېږي ځکه سټارټ بیخي ساده دی. تاسو ګورئ دلته اوس نیګیټیو منفي برخې ته راځو. سبجیکټ دی، ویل دی، ناټ دی، هاو، ورب 3 کمپلیمنټ. دلته تاسو ګورئ د هاو په خپل ځای پاتې دی، د ناټ مخته شوی دی. تاسو ته مې مخکې هم وویل هیلپینګ ور برخه کې چې مثال په دې کې هاو خپل ځای نه تغییر کوي، په هماغه ځای پاتې وي. تاسو دلته ګورئ اوس یوه جمله استعمالوو. I will not have built the house by Friday. ده به تر جمعې ورځې پورې کور نه وي جوړ کړی. دلته ګورئ سبجیکټ کوم آی راخستی، بیا ویل دی، هیلپینګ ورب کې ناټ مرکز کړی، هاو دی، د ورب دریم حالت دی، کمپلیمنټ برخه ده. راګرځو بلې جملې ته. تاسو ګورئ She won't have sewn the clothes by tomorrow. دی به تر سبا پورې جمعې نه وي ګنډلې، یعنې سبا پورې به د جمعې ګنډل شوي نه وي. ګورئ د کوم وخت چې موږ ټاکلی دی، مثال دلته سپیسیفیک ټایم، هغه پورې به د کار کمپلیټ شوی نه وي. نو په همدې ترتیب تاسو هر ډول جمله چې استعمالوئ په منفي برخه کې استعمالولی شئ، همداسې مثبت همدې سټرکچر مطابق. اوس راګرځو سوالیه برخې ته. سوالیه برخه تاسو وګورئ لومړی هیلپینګ ورب دی، سبجیکټ دی، بیا د سبجیکټ نه وروسته هاو دی. موږ داسې نه دي کړي چې ویل مو هم راخیستی دی، هاو مو هم د سبجیکټ نه مخته کړی. هاو په هغه خپل ځای پاتې دی، د ورب دریم حالت دی، کمپلیمنټ دی، کویشن مارک دی. اګزامپل وګورئ. Will you have completed the work by tomorrow? آیا تاسو به تر سبا پورې د کار سر ته رسولی وي، بشپړ کړی به وي؟ هیلپینګ ورب دی، سبجیکټ دی، هاو مرکز کړی، ورب دریم حالت دی، کمپلیمنټ برخه ده. دویم اګزامپل ته وګورئ. Will they have studied before the exam starts? آیا دوی به مخکې له امتحان مطالعه سر ته رسولې وي، مطالعه به کمپلیټ کړې وي. کله چې د امتحان شروع کېږي نه به مخته دوی مطالعه کمپلیټ کړې وي. په لومړۍ ویډیو کې موږ هم سپیسیفیک ټایم مشخص کام استعمال کړی دی. په دویمه جمله کې موږ بیا هم دویم اکشن، دویم عمل استعمال کړی دی. په لومړۍ جمله کې یو کار د مشخص وخت څخه مخکې رسېدلی، په دویمه جمله کې د یو بل عمل شروع کېدو څخه یو کار مخته رسېدلی دی. نو خدای دې وکړي چې سهار مو خلاص شوی وي. راځم مثال نیګیټیو ان انټراګیټیو سټراکچر ته چې هم منفي هم وي او هم سوالیه هم وي. دلته تاسو وګورئ په دې کې موږ دوه ډوله سټرکچر څخه استفاده کوو. په ټولو زمانو کې مو تاسو ته ښودلی دي چې یو لانګ سټرکچر دی، یو شارټ سټرکچر دی. لانګ سټرکچر په همدې ډول دی چې ویل دی، سبجیکټ ناټ پلس هاو پلس ورب 3 پلس کمپلیمنټ کویشن مارک دی. تاسو اګزامپل ته وګورئ. Will you not have completed the work by tomorrow? تر سبا پورې به تاسو کار کمپلیټ کړی نه وي، بشپړ کړی به نه وي. همدغه جمله اوس په شارټ سټرکچر وانټ دی، په کار د ویل د ناټ مو سره یو ځای کړي دي. سبجیکټ دی، هاو دی، ورب 3 دی، کمپلیمنټ دی، کویشن مارک دی. ګورئ هماغه جمله وانټ یو هاو کمپلیټډ د ورک بای ټومارو. آیا تر سبا پورې به داسې کار سر ته رسولی نه وي، کمپلیټ کړی به نه وي، بشپړ کړی به نه وي. دلته تاسو وګورئ موږ هاو په خپل ځای پرېښی دی، په کار د ویل او ناټ مو سره یو ځای کړي دي، لنډ حالت مو استعمال دی. بیا هم وایم چې شارټ حالت چې دی په سپیکینګ کې استعمالیږي او لانګ حالت چې دی خاص په رایټینګ برخه کې، په لیکنې برخه کې استعمالیږي. چا سره میسیج کوي په لیکلې بڼه، ټیکسټ بڼه. نو خدای دې وکړي چې د فیوچر پرفیکټ ټینس په هدف
مقصد پوه شوي یاست چې په کومو وختونو کې موږ له همدې څخه استفاده کولی شو. انشاءالله تاسو به اوس په دې سره سره زه باور یم چې د دې په استعمال به پوهیږئ او همدې استعمال ځای به تاسو پیژندلی وي او په دې کې مو هیلپینګ ورب هم پیژندلی وي، د هیلپینګ ورب په استعمال هم پوه شوي وئ، سټرکچر مو هم زده کړي وي او سوالیه منفي مثبتو جملې مو هم ولیدې. تاسو اوس کولی شئ چې په همدې ترتیب چې موږ تاسو ته وښوده همدې زمینې څخه استفاده وکړئ په خپل وخت سره. فعل حالا ښه وخت ته غواړم، په خدای مې سپارلی یاست.